الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دقينا بعد حديث عائشة رضي الله عنها وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګډ راوغوښتو اقرن چې ښکر والو، مزیدار ښکرې وي. دا غوره طریقه ده چې کله ته ګډ حلالې قرباني دپاره یو څاروی حلالې و، د هغې د ښکرو د اهتمام وکړی شي. یطأ فی سواد ویبرک فی سواد وینظر فی سواد. دا ګډ ډېر ناشنا و، ګرځېدو به په توروالي کې، کېناستو به په توروالي کې، او کتو به په توروالي کې. دې څه مطلب؟ خپې تورې، خېټه او سینه توره وه، او د سترګو د ګیر چاپېره کوم ځای چې و دا هم تور. مخکې تېر شو که نه چې املحین برک بروک به و. املحین کې واضحه تفسیر دا دی چې تور او سپین به و، نو دا ځایونه به یې تور و، باقي به څه و؟ سپین به و، او دا ډېر ښکلی ښکاري داسې ګډ. فأتي به لیضحي به. دا ګډ راوستی شو چې پیغمبر پې قرباني وکړي. وی ما ته وی چې یا عائشه، ای عایشې، هلمي المدیه، چاړه راکوله. دلته مسله دا خو ما ذکر کړې وه چې غوره طریقه لري چې سړی خپله قرباني په خپل حلاله کړي. شرط پکې څه دی؟ چې چل ورځي. چې چل نه ورځي بیا نه چلونه وبې نه زده کوي. بله مسله دلته ورسره دا یاده کوي چې دا کمزوري مسله ده چې وایي د زنانو ذبحه مکروهه ده. نه، په صحیح سند سره ثابت دي چې په سلفو کې او د سلفو نه چې د هغوی بیبیانو، د هغوی زنانو قربانیانې کړي دي. نو د زنانو ذبحه څه ده؟ جایز ده. د زنانو د لاس ذبحه، زنانو ذبحه، زنانو حلالول جایز دي. نه، د زنانو د لاس حلاله جایز ده، د هغوی د لاس ذبحه جایز ده. او دا کمزوري مسله ده چې چا ویلي چې دا مکروهه ده، دې له حلالول نه دي پکار، بلکې دا خو عامه طریقه هم کورونو کې هلته دا یي، یو چرګوټی حلالوي، پسه حلالوي، زرانې زر زر حلال کړي. نو دې مسله کې یعنې خلک په حرج کې واقع کول دي. نو صحیح خبره ده چې د زنانه د لاس ذبحه څه ده؟ هغه حلاله ده او جایز ده. عایشې ته وی یا عائشة هلمي المدیه، عایشې دا چاړه راکماله. ثم قال اشحذيها بحجر، وتوی بدې کاڼي رکه د تیرې کا. نو دا یو ادب دی د حلالي د آدابونه چې چاړه به تیره ساتي، چې څاروي ته تکلیف نه وي. څومره ښایسته شریعت دی زمونږ چې د زناورو پکې هم خیال ساتلی شوی، د زناورو او د څاروو، د حیواناتو، د هغوی پکې هم خیال ساتلی شوی دی. چاړه وي تیرک، ولې چې په اسانۍ سره څاروی حلال کړی شي. نو دا نه چې تپسې چاړه راغستې او د غریب بیخ بنیاد وباسي، یو ځینې کله رانیسي لږ پرېږدي او بیا بل ځینې لږ رانیسي. دا روح والا دی، د روح خاوند دی، د ساه خاوند دی. دا خو نه چې لوبې پې کوه او څه ستا مرضي هغه کوه، یا بچلونه یې زده کوه، او دا 50 به راجمع شي، یو خپې نه ونیسه، له ښکر نه ونیسه، او بل له پاسه پې کښېنه، او ټول نه پوهېږي پې. نو دا څاروي چې دي دا هم د ساه خاوندان دي، د روح خاوندان دي، دوی د تکلیف وي. ځکه شریعت تا ته دا وایي چې چاړه تیره ساته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تر دې چې یو څاروی د بل په مخ کې ما حلاله، یو څاروی د بل په مخ کې ما حلاله، چې بل ته تکلیف نه رسي. دومره د مهربانۍ نه ډک او د شفقت نه ډک شریعت دی زمونږ، الحمدلله.
ففعلت ما دا کاروکو ثم اخذها بیا دا چاړه راواغسته واخذ الكبش او دا ګډې م راونیو فاضجعه ثم ذبحه را سملو او بیا حلال کو موږ هغه طریقه ذکر کړې وه چې په څه طریقې باندې به را سملو په څه طریقې به حلالې هغه په اولني حدیث کې تېره شوې وه ثم قال بیا دوي بسم الله دا مسله موږ ذکر کړې چې بسم الله ویل خو واجب دي چې د الله په نوم سره به حلالې او سنت طریقه لري بسم الله والله اکبر او بیا دوي اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويالا قبول کی دا ساروی قبول کی دا قربانی دا محمدنا او دا غدا کورنینا او دا غدا امتنا ثم ضحى به بی قربانی وکړه رواه مسلم دا حدیث ما مسلم راوړی اوس دلته ډېرې مسلې دي په دې حدیث کې اولنی مسله څنګه چې موږ ویلي چې ګډ غوره دی بیا نر غوره دی چې مزیدار یې ښکري هغه غوره دی برګ بروګ یې هغه غوره دی په خپلو لاسونو قرباني کول غوره دی چې چل وله ورځي بسم الله به ورسره ووایه الله اکبر ورسره ووایه خو پیغمبر ورسره دا خبره وکړه چې لکه روایت کې روان دي چې اللهم منک و الیک دا ویل ورسره مستحب دي که څوک ووایي چې الله ستا د طرف نه و او ستا دپاره مو قربان کو خو دلته ورسره پیغمبر دا وایي چې قبول یې که زما د طرف نه او زما د کورنۍ د طرف نه نو مسله یو څاروی کافي دی د یوې کورنۍ دپاره خو شرط پکې دا دی چې ټول څه شریک یعنې چې یو کور کې دننه اوس پنځه وروڼه اوسېږي ټول جدا جدا دي او جی موږ قرباني یوه کوو نه چې ټول شریکي نو د دې کورنۍ لپاره یوه قرباني هغه کافي ده لکه حدیث د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه امام ابن ماجه امام ترمذي راوړی كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بشاة عنه وعن أهل بيته د پیغمبر په زمانه کې به یو سړي یو ګډ حلالو د خپل طرف نه او د خپلې کورنۍ د طرف نه د کور والا طرف نه یوه قرباني ده کافي ده که څوک ډېرې کوي جایز دي که څوک ډېرې کوي نو څه دي جایز دي خو یوه کافي ده نو دا لازم نه دی چې ښځه به جدا کوي او سړی به جدا کوي نه چې سړي وکړي چې څوک د کور مشر دی چې هغه قرباني وکړي ټول به دې نه رالو خو دلته یې دا وایي چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم د امت د طرف نه ده نو دا پیغمبر له جایز دي دا چا له پیغمبر له دې ویل جایز دي ما ورته خو داسې نه شي ویلي چې ټول امت د طرف نه شو نه زمونږ قرباني زمونږ ده او زمونږ د کورنۍ طرف نه شو یا الله قبول یې که زما د طرف نه زما د کورنۍ د طرف خو د امت د طرف نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره دي بیا به قرباني وکړه نور خو حدیث واضحه دي